ایران کې له د حماس سیاسي مشرانو سره د طالب چارواکو لیدنه او خبرګونونه. سلام ستړي مشئ د پښتو نیوز چینل لیدونکو، وخت مو بخیر. په مکړی تازه خو ډېر زیات مهم خبر ته. ایران کې طالب پلاوي د قطر له امیر او د حماس له سیاسي مشر سره کتلي دي. د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی چې د ایران د ولسمشر جنازې مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته تللی، دغه هیواد کې د قطر له امیر محمد بن عبدالرحمن الثاني او حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه سره کتلي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حفیظ یا احمد تکل یوازې د دغو لیدنو عکسونه پر خپله ایکس پاڼه خپره کړي، خو زیات جزئیات یې نه دي ورکړي. ملا عبدالغني برادر او امیر خان متقي تېره ورځ ایران ته تللي وو چې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي د جنازې په مراسمو کې برخه واخلي.